د نن یک شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي د روان 1402 هجري شمسي کال د معلولینو د لومړیو شپږو میاشتو ماهانې ورکول شوي دي. یاد وزارت زیاتوي دا پروسه په ټول هیواد کې دوام لري او معلولین له دې پروسې خوښ دي. عامه روغتیا وزارت وایي د میدان وردګ ولایتي روغتون کې د اورتوپیدي څانګې ساینلین سیټ روغتیایي پروژه پرانستل شوه. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي له خپل کلني پلان سره سم مونن په کاپیسا ولایت کې له قومونو سره د هغوی د ستونزو د اورېدلو په تړاو خپله نوبتي غونډه جوړه کړې ده. زیاتوي په یاده غونډه کې د یاد ولایت د ټولو ولسوالیو او مرکز علما، قومي مخورو او عامو خلکو ګډون کړی دی. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د درېیمې حوزې پولیسو 8 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي دي. کابل ښاروالۍ وایي د 5مې ناحیې له بازارونو 600 کیلوګرامه تاریخ تیر خوراکي توکي او 200 لوډ سپیکرونه راټول شول. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي د کابل ښار د شبرچې د الکترونیکي تذکرو د ویش څانګه کې له تیر یو کال څخه تر اوسه پورې څه باندې 100,000 هیوادوالو ته الکترونیکي تذکرې ویشل شوي دي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ ندا محمد ندیم روزګان ولایت کې یوې غونډې ته ویلي چې ټول هیواد کې د دیني او عصري زده کړو لپاره ښه زمینه برابره شوې ده.